سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او خوشحاله ژوند به ولرئ. دوستانو نن به په دې پروګرام کې زه مینه اکبري به ستاسو ملتیا کوم. هیله ده چې تاسو هم د پروګرام تر پایه زما سره اوسیږئ. د سمسور او زاویه میډیا څخه ډیره زیاته مننه کوم دا چې موږ ته دا فرصت راکړو. دوستانو نن به په دې پروګرام کې د پشت صحنه کې به موږ سره ډیر زیات سندرغاړي وي، زموږ همکاران به وي. تاسو که څنګه چې ګورئ زموږ همکاران لګیا دي، مصروفه دي تر څو چې ښایسته شان د سټیج چمتو کړي، ښایسته لایټینګ وکړي او ښایسته ځای چمتو کړي تر څو چې سندرغاړي وکولی شي ښایسته ښایسته سندرې دلته ثبت کړي او ریکارډ یې کړي. دوستانو تاسو زما سره تر پایه اوسئ تر څو چې نورې صحنې او نور ځایونه هم تاسو ته در وښیم تر څو چې ستاسو دا څو شېبې خوشحاله تېرې شي. ښه راغلاست. بیا هم دا د زما تر څنګ ډېر خوږ ژبی سندرغاړی ولاړ ده چې تاسو به یې هم د سندرې سره اشنایي او هم به یې د څېرې سره اشنایي. بالخصوص په افغانستان کې ګلورین باچا صاحب ډېر زیات مینهوال لري، پاکستان کې هم مینهوال لري. نو ماشاءالله الله پاک ښایسته غږ ورته ورکړی، تر څنګ یې ډېر ښایسته ذوق لري، ښایسته ښایسته شعرونه انتخابوي او تر څنګ یې ښایسته کمپوزونه. او په سندرو کې یوازینی څه چې ډېر زیات مهم ده د سندرو معیار چې باید هغه پکې وساتل شي. خو ماشاءالله ګلورین باچا صاحب دا معیار هر څه پکې ساتلی ده. باچا صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایي، که د نن ورځ په هکله موږ ته ووایي چې دا څنګه تېره شوه نن ورځ، پشت صحنه څنګه وه، سندرې څنګه وې، ریکارډ څنګه و؟ سلامونه، تاسو ته ښه راغلاست. نن ورځ خو تاسو تپوس وکړه نو ښه هیکټیک روټین زموږ تېر شو، ښه ګران کار و په دې ګرمۍ کې دا سیزن ویډیویي چارې د دې ثبتول. خو بیا هم د ټولو ملګرو په کومک سره کوم سازنده ملګري چې دي، ویډیوګرافي چې کوم ملګري کوي، نور میوزیشنز چې دي هغوی ډېر موږ سره کومک وکړه په دې کې راغلل، موږ ته ټایم وباسه. او د دې پروجیکټ په حواله به زه دا ووایم چې دا زاویه پروډکشن او سمسور.com د دوی یو ګډ پروجیکټ دی، د یو جوینټ وینچر دی. د دې میوزیک ډایرکشن کار ماته سپارلی شوی دی، د دې د چار خوي چې زه د دې جوګه وګڼلم. بیا د دې میوزیک ارینجمنټس چې دي هغه آصف استاد، وکارتل جاوید استاد او نور ډیر ښه فنکارانو په دې کې کار کړی دی. او موږ یو هڅه کړې ده چې داسې سندرې جوړې کړو چې خلکو ته غوږو ته ښې ولګي او خلکو پرې ساعت ښه تېر شي. نو نور هم دلته ملګري دي، هغوی به هم تاسو سره په دې پروجیکټ باندې خبرې وکړي. بالکل باچا صاحب نن چې ما وکتو ډېر زیات زیار او زحمت تاسو وکړه. ماشاءالله د سیټ په دې ډیزاین کې او همدارنګه په وسایلو انتقالولو کې یو څه بل څه ډېر زیات زیار مو وباسه او ډېر ستړي وئ، بېرته مو سندره هم ریکارډ کړل. دا خو ډېر ګران کار ده. څنګه تاسو ته دومره زیاته انرژي کېږي د کار پر مهال باندې؟ او نن چې ما وکته ما فکر نه کوو چې باچا صاحب به داسې ښایسته سندره یعنې ثبت کړي، جوړه به یې کړي. خو لیکن دومره ډېر ستړی هم و. دې په هکله موږ ته ووایه. هغه متل دی چې په پښتو کې پختی ماتېږي. نو د سمسور.com او زاویه پروډکشن سره زما یو ډېر ښه تعلق دی د ورورولۍ. نو هغوی دا هر څه په ما راسپارلي دي. نو زما هم دا کوشش دی چې دا هر څه 100% وشي. زما چې څومره وس دی هغومره ښه وشي. نو زه ځکه دا خپل ټول کوششونه مې هم دی کې اچولي. ډېر ښه. باچا صاحب که نن ورځ د سندرو په هکله راته ووایي چې دا شعرونه د چا ول، کمپوز د چا و که نه تاسو خپله شعرونه هم خپل دي که نه کمپوز مو خپله انتخاب کړی؟ ځکه چې ډېرې سندرغاړي سندرو کې که شعر یې خپلې نو کمپوز هم خپله ورته انتخابوي. تاسو څنګه؟ دا یو خو غزل مونږ سمسور.com لپاره ریکارډ کړه، دا د استاد اولمیر کمپوزیشن دی. ډېر خلکو اورېدلی دی، خوښ کړی دی. خو مونږ بیا پکې لږ نوښت راوستی دی، لږ کلاسیکي ټچ. او بل د زاویه دپاره چې مونږ کوم ټریک ریکارډ کړو هغه یو فوک دی، درې لای والا اتڼ چې کوم دی، درې ټمپوز هغه مونږ مکس کړي دي او یو فوک آیټم مو جوړ کړی دی. ښه ډېر ښه. نو د سندرو په انتخاب کې که تاسو ماته ووایئ د کمپوز په انتخاب کې، سندرو په انتخاب کې ډېری وخت تاسو سره څوک هیلپ کوي، څوک در سره همکاري کوي؟ نو زما تکړه تکړه ملګري شته. زه داسې یو څو نومونه نشم اخیستی، خو وخت په وخت چې زما لارښوونه پکار وي نو هغوی ما سره مرستې کوي. او داسې ډېر تکړه تکړه ملګري لرم، نو داسې نشم کولی چې یو دوه یاد کړم. ډېر ښه. نو باچا صاحب تاسو خپل د همغه سندرې په هکله موږ ته ووایئ چې د مکتب په هکله مو ویلې وه، ځکه چې هغه حتی سیاسیونو په خپل ټویټر په فیسبوک پاڼو باندې شیر کړی و. تر څنګ د هند د سینما کسانو هم ډېر زیات واکنش ښودلی و. هغه سندره مو ډېره زیاته وایرل شوله په ټولو هیوادونو کې، بالخصوص پاکستان، هندوستان او افغانستان کې. د هغې سندرې په هکله که موږ ته ووایئ د کمپوز شعر و د نورو شیانو په هکله؟ دغه سندره خو چې وه دا خو زما یو آیډیا وه
کمپوزیشن هم بیا ما خپله را جوړ کړ، شعر خپله ډاکټر دیدار یوسفزي پکې را سره مرسته وکړه او د دې مقصد هم دغه و چې په پاکستان کې، افغانستان کې یا څور هم تھرډ ورلډ کنټریز دي چې هغه د غربت د نښې د لاندې ژوند کوي، هلته د زنانه تعلیم معیار څه دی، هغه یې افیکټ کېږي ډېر زیات، نو چې هغه خلکو ته یو پیغام ورسي، دغه زموږ مقصد. ډېر ښه. ګلورین باچا صاحب ماته دا ووایي ځکه چې څه موده مخکې چې په افغانستان کې زلزله شوې وه، زلزله ځپلو کسانو لپاره یې هم یوه سندره ویلې ده، نو دا سندره چې کله تاسو واورئ ستاسو په زړونو به پوره چنګ ووهي، د دې په هکله راته ووایي. هغه سندره خو داسې وه چې موږ سپیسیفیکلی د دې خو چاته نه وي پته، دا خو یو قدرتي آفت و، خو هغه موږ جوړه کړې وه او هغه چې کله موږ ریلیز ډیټ د هغې وټاکه نو هغې نه مخکې دا زلزله وشوه، د هغې شعر بیا داسې و چې بالکل یې په دې باندې سمون خوړه، هغه موږ د دوی په نوم کړه، د زلزلې نه کوم متاثره خلک شو د دوی په نوم کړه. ډېر ښه. واقعا د سندرغاړو په منځ کې ګلورین باچا صاحب یوازینی کس و چې د زلزله ځپلو په هکله باندې داسې یو ښایسته سندره او داسې آیډیا په ذهن کې راغله چې د هېچا په ذهن کې په یوه اسانۍ نه راځي، او تر څنګ کومه د مکتب سندره چې وه هغه هم په افغانستان کې ډېر طوفان یې وکړه، یعنې ډېر خلکو خوښه کړله، نو دا چې تاسو د افغانستان په غم کې شریک یې، په خوشحالۍ او ښادیو کې او غواړئ چې همدردي ورسره وکړئ، زه پیله ستاسو نه مننه کوم، ډېره زیاته مننه، او نن د زحمت نه مو هم مننه. تاسو به د زاویه میډیا او د سمسور په هکله نظر مو څه ده؟ دا چې یو ښه کار شروع کړی دی، دا فرست سیزن دی د هغې چې داسې یو ګډ کار یې وکړو، نو اوس ګورو چې د اډینس نه د دې ریسپانس څنګه راځي، نو بیا انشاءالله په راتلونکي کې هم هغوی غواړي چې داسې نور کارونه وشي او دغه د خلکو ریسپانس تپوس کوي. ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ. درنو لیدونکو، تاسو زما سره پاتې شئ، د نورو همکارانو سره به هم ګپ شپ لګو، خبرې به لرو، پوښتنې به لرو، ځکه چې همکارانو ډېر زیات زیار و زحمت وباسو. تاسو زما سره پاتې شئ. سلامونه دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. زما تر څنګ یوه ښایسته سندرغاړې ولاړه ده، ماشاءالله ښایسته شانتې جامې یې اچولې، ماشاءالله خپله هم ښکلې ده، ښایسته شانتې اواز هم الله پاک ورکړی ده، ښایسته سندرې هم لري. تاسو یې د څېرې سره طبعا چې اشنا یې، زما سره خوږ ژبې سندرغاړې ثنا تاجک ده. ثنا جان، تا ته ښه راغلاست وایو، کیدای شي چې خپل نظر د زاویه میډیا په هکله او سمسور ډاټ کام په هکله موږ ته ووایې، د نن ورځې په هکله باندې وایې، سندره دې څنګه او په زړه دې وکنه؟ ډیره مننه ستاسو، او واقعا سندره خو مې په زړه وه، خوښېږي مې او غواړم چې دغه شان ښایسته ښایسته نورې سندرې هم ووایم، او ډېر راته ښه ولګېدو چې دغه د زاویه او کوم سمسور ډاټ کام دغه پلیټفارم باندې زه هم راغلم، نو ډېر راته ښه ولګېده. ستاسو هم یو جهان مننه، او دغه سندره چې کله راشي په زاویه او په سمسور ډاټ کام باندې، نو غواړم کتونکو ته همدا وایم چې خپل فیډبیک وراته په کامنټ کې ضرور راکوئ. تhank you. بالکل سمه ده. لیدونکو هم کتو چې ثنا تاجک هم ماشاءالله ښایسته سندرې هم وویلې او ښایسته شانتې نظر یې هم درلوده د زاویه میډیا او سمسور ډاټ کام په هکله باندې. ثنا جانه ډېره زیاته مننه. ستاسو هم ډېره مننه. thank you. لیدونکو زما سره د پروګرام تر پای اوسېږي، نورو همکارانو سره هم خبرې لرم. دوستانو، زما سره خوږ ژبې سندرغاړی ولاړ ده، بلاول سعید صاحب څخه پوښتنه کوو چې نن ورځ څنګه وه او د سندرو کمپوزونه د چا ول، شعرونه د چا ول څنګه د انتخاب کړې؟ السلام علیکم. اول خو ستاسو ډېره مننه. نن زما چې دي دوه سندرې موږ لکه ریکارډ کړې دلته، هغې ویډیو، هغې کې یو سراج الدین سراج د هغې غزل و، او دا بله چې دا یو کتغني ده تاسو، نو دواړه به تاسو وګورئ په د سمسور د یوټیوب چینل نه او د زاویه میډیا، او انشاءالله خوند به ترې واخلئ. سعیدي صاحب، تاسو به دا راته ووایئ ستاسو کمنټ، ستاسو لیدلوری د سمسور او زاویه میډیا په هکله څه ده؟ د سمسور او زاویه میډیا متعلق به زه دا ووایم چې هغې خو ډېر ښه پښتو میوزک پروموټ کوي. ما ریسنټلی د هغې ښه کافي دا ټریکس واورېده، مختلف د افغانستان او د پاکستان چې څونه پښتو سندرغاړي دي، نو هغې سندرې ټریکس مې ټول اورېدلي دي د زاویه میډیا نه او د سمسور هم، ډېر ښه کار یې روان کړی دی، او انشاءالله دا چې نن څونه مونږ دا کوشش وکړو، نو دا به هم تاسو وګورئ، او دا ټول به د هغې چینلز نه ریلیز کېږي، او ستاسو به خوښېږي. سعیدي صاحب، نن ورځ څنګه وه؟ ورځ خو ډېره ګرمي ده دلته پېښور کې، او ډېر ستړي شو. خدا دا چې دا ستړیوالی به چې کله دا ریزلټ موږ ته مخامخ راشي، دې نتیجه او یوټیوب باندې راشي، نو بیا به هغه ستړیوالی په ځای شي زموږ انشاءالله. بالکل، ډېره زیاته مننه. لیدونکو زما سره پاتې شئ، زما سره به نور سندرغاړي هم وي. دوستانو، اوس هم زما سره خوږ ژبې خوش څېره سندرغاړې ولاړه ده چې داسې څوک دې نه وي چې د دې د څېرې سره اشنا نه وي او د غږ سره یې اشنا نه وي. زما سره لیلا خان ولاړه ده. لیلا خان، تاسو ته ښه راغلاست وایو. تاسو به د نن ورځې په هکله راته ووایئ، نن ورځ چې کومې سندرې مو ریکارډ کړلې د هغوی په هکله موږ ته ووایئ.
ډېره زیاته مننه. زما نن سانګ دی دا یو فوک سانګ دی، مونږ ریمکس کړې ده، دوباره مونږ جوړه کړې ده. نو امید لرم چې زما څومره مینوال دي دا سندره به خوښه کړي او دا اختر دپاره مونږ جوړه کړې ده. بالکل خوښوي به لیلا خان ستاسو چې کومې سندرې کله چې ته یې وایې او یا کلیپ یې راوځي یا همداسې سندرې په خپرونو کې نو ډېر زیات مینوال لري، بالخصوص په افغانستان کې. خو کله چې د لیلا خان سندرې وي بس چاته نوبت نه ورسول کېږي چې یو وایي زه یې باید وګورم، بل وایي چې باید زه یې وګورم. لیلا خان د نن ورځې په هکله ووایه، ډېره به ستړې شوې هم یې. او اکثر شوټینګ کې انسان ستړی شي که نه، ولاړ وي کله ناسته وي 3-4 غنټې شوټ وي نو ستړی شي. خو انجوای وکړو، زموږ دا څومره ټیم دی، کرو دی څومره، نو ډېر زیات کوآپریټ یې وکړو، نو خوند یې وکړو. ډېره زیاته مننه. نو لیلا خان دا راته وایي ستا کمنټ څه ده د زاویه میډیا لپاره او همدارنګه د سمسور ډاټ کام لپاره؟ زما ټول څومره هم مینوال دي هغوی ته خواست دی چې سمسور ټي وي او زاویه میوزیک چې کوم دی یوټیوب چینل هغه سبسکرایب کړئ. مننه، ډېره زیاته مننه. لیدونکو زما سره به نور همکاران هم وي، تاسو زما سره تر پایه اوسئ. سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. زما تر څنګ یو بل خوږ همکار مې ولاړ ده، نومیالی رباب نواز احسان اتل زما تر څنګ ده. احسان جانه ته ماته ووایه د نن ورځې په هکله باندې خپل نظر او د زاویه میډیا او سمسور ډاټ کام په هکله خپل نظر موږ ته وایي. نن ورځ څنګه وه؟ ټول ناول خو زه د زاویې پروډکشن او د سمسور پروډکشن ډېر شکرګزار یم چې موږ له دا موقع راکړه په پېښور کې داسې یو ښکلی ایونټ را جوړ کړه او په دې درنښت چې لکه ډېر ښه مشرانو کمپوزونو پکې د ولمیر استاد او داسې د نورو غټو غټو فنکارانو او بیا پکې موږ ته دا موقع میلاو شو چې لکه زه پکې رباب ته رالم او ما رباب وغږو. چونکې زه د وکالت استاد شاګرد یم او د هغه ریپرزنټیټیو هغه ریپرزنټ کوم دلته، او زه ستاسو ډېر شکرګزار یم او ډېر خوند یې وکړ چې داسې ماحولونه او داسې ایونټ یې جوړېږي. ډېر مهرباني. ستاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. درنو لیدونکو زما سره تر پایه اوسېږئ، د نورو سندرغاړو او همکارانو سره هم نظرونه لرم. سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. بیا هم زما سره یو محترم استاد ولاړ ده، جاوید استاد چې طبله نواز ده، ډېر زیات عمر په تبلیغ تېر شوی ده استاد په حیث باندې. نو جاوید استاد به راته وایي د نن ورځې په هکله باندې ډېر ستړی شوی به هم یې، نو ته راته ووایه چې نن دې څه وکړل څه دې ونه کړل، نظر دې څه ده د سمسور او د زاویه میډیا په هکله؟ ډېره مننه ستاسو نه، د سمسور او د زاویه پروډکشن نه. بس دغه خو مونږ کړی دی او زه خو دا ګڼم چې دا پروډکشن دی چې کوم کار کوي ډېر ښه کوي، ډېر ځکه چې د ګلورین باچا غوندې تکړه هلکانو ځوانانو ته دا دغه حواله کوي، کار حواله کوي ډېر په ښه طریقه. مونږ ډېر سهار وختي راغلي یو او همدغسې د دې آډیو چې کوم ده هغه مونږ ډېر په ښه طریقې سره ریکارډ کړې ده. دې کې څومره ریدم چې دی دا ما کړی دی، آصف حسین استاد د دې میوزیک ارینجمنټ کړی دی، ګلورین باچا کمپوزر دی. خو ګوره اوس تا وویلې چې تر ټولو زیات زحمت ما وباسلی، دا به زیاتی نه وي؟ دا زه چې وخته راغلی یم د دې ځواب به څوک راکوي؟ ما ووایم مونږه، مطلب نه ودې ویلې چې ما موږ ټول یاد کړی ډېر سهار وختي راغلي یو او کار انشاءالله ډېر ښکلی روان دی. او زه وایم چې دا د سمسور او د زاویه پروډکشن ډېر ښه ګام دی چې دوی که ویډیو کوي که آډیو کوي ډېر په ښه طریقه یې کوي. نو انشاءالله امید دی چې خلک به یې خوښوي او ښه به وي. ډېره زیاته مننه. دوستانو زما سره پاتې شئ، د خپرونې نورې برخې هم پاتې دي.